بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د یو بل خاصه وظیفه او عمل سره تاسو مخکې حاضر شوم. زه مفتی شاهین شاه او تاسو ګوره زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. امید لرم چې روغ جوړ بای. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یی الله رب العزت مو د هر قسم بیماری آفتنا محفوظه ساته. عزتمندو لکه څنګه چې تاسو له معلومه ده چې نن سبا د زړه بیماری ډېر زیاتې دي او زمون خلک ورته د هارت اٹیک نوم ورکوي. زه تاسو له په دې ویډیو کې د زړه د بیماری وجوهات او اسباب ذکر کوم. دا غینا پس به تاسو ته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خودل شوی عمل خیم ور سره به دو وظیفه هم در کوم. ان شاء الله تعالی د دې وظایف کول سره به الله رب العزت د تاسو د زړه بیماری ختم کی او تاسو به صحتمند شئ. هم د دې لپاره زما عزتمند د ویډیو مکمل وګوره، سکیپ کوئ ما کچری لا تر اوسه پورې مو زمونږه چینل سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کړئ. ور سره د ټلې والا نشان دباو کې چې تاسو له د نوې ویډیو نوټیفیکیشن ملاويږي. عزتمندو د زړه بیماری د هغه وخت نه شروع کیږي کله چې اتروما په وجه باندې رو شریانې راتنګ شي او شریانو یعنی رګونو کې چربی را جمع شي او وخت سره شریانې دومره راتنګ شي چې زړه له اکسیجنی وینا نشي ورکول او بند شي. زما عزتمندو د دې علامات څه دي تاسو له څنګه پته لګي چې زما د زړه بیماری شته او کنه. نمبر 1 د ساه کمواله یعنی ساه بنشي اغشته کوم کا چې ساه نشي اغشته او د ساه کمواله راشي نو دا د زړه بیماری علامه ده. دریم نمبر زما عزتمندو په سینه کې درد او تکلیف. دریم نمبر مسلسل ټوخه او لاندې د تلو سوځیدل، په سر باندې چکر راتلل، بدهضمي او قی یعنی الټه کول او زیاته خوله راتلل. د دین علاوه زما عزتمندو نور بلاشي اسباب او وجوهات دي چې دا غي د وجه نه هارت اٹیک او د زړه بیماری راتلی شي. او زما عزتمندو راځم عمل طرف لا چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خودل شوی عمل دی هغه دا دی چې حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي زه بیمارم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زما تاسو له تشریف راوړو وای ما باندې پسینه باندې مال لاس کې هو دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته و فرمایل چې دستا د زړه بیماری ده او ته دا سیو کا چې حارث ابن کلدل لورشا چې بنو ثقيف قبيله کې ده هغه لورشا هغه به تابانه د مدینه هو عجوه کجوري سره د گیټ کو بغه ولکی او تابانه به اخري. نو زما عزتمندو عجوه کجوري دا به سره د گیټ کو ولکه او دا به خوري نو دام د زړه د بیمارو خکېدو د لپاره دوايي ده. دا یو عمل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ له خولو. او زما عزتمندو رازم وظایف او طرف لډیر خولي آسان وظایف دي او ډیر په اسانه باندې تاسو کولی شئ. دا کم وجوهات او اسباب چې ما ذکر کړل، دا کم علامات چې ما ذکر کړل، کلم چې تاسو کې دا علامات موجود شي نو زر تا زر دا وظایف شروع کړئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به تاسو د زړه د هر قسم بیمارونو محفوظ ساتي او کچري بیماری مو وینو الله تعالی به خکی. لومبه وظیفه زما عزتمندو دادا چې ماسوتن مزمو وکړو او وتر مو لا نوي کړی نو دا وتر او د ماسوتن موس په منس کې درې پیره وتاسو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا بوې او اول او اخر کې به تر مخ کې
کې رستو به نه درود ابراهیمی هغه چې مونږه په مانځ کې وایو دا په اوبو باندې شوف کې دم به کې او او بیمس کې او پسینه باندې به دغه اوبو اومږي او دا عمل به زما عزتمندو ار ماسختن کوي کله چې ماسختن منځو کو فرض سنت وتر مولا کړي نیوي نو درې پیره بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هو په اوبو باندې به شوف کوي سکیم بم او پسینه باندې به مګي زما عزتمندو ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده ضرور تاسو دا عمل وکړئ د قرنګ زما عزتمندو دویمه وظیفه ده چې هر یو موز نه پس په دا عمل کوي کله چې مونږ کو نو پسینه باندې بخیلاس کې دي او و پیره ودا کلمات مبارکه اول ولې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري یا قوی القادر المقتدر قوني وقلبي یا قوی القادر المقتدر قوني وقلبي او قبل د تاسو د پاروي تاسو د کلمات نشویل نو بل قسم تاسو د پاره ویل شي خو هغه بیا د طریقې سره وای یا قوی القادر المقتدر قوه وقلبه یا قوی القادر المقتدر قوه وقلبه زما عزتمندو دا یو عمل او دو وظیفه چې ما تاسو ته درکې تاسو د زړه چې کم قسم له بیماری وي ان شاء الله تعالی په دې باندې تاسو عمل وکړئ الله رب العزت په تاسو له شفای کامله عاجله در نصیب کړي امید لرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه مست تاسو ډیره زیاته خوښ شي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان